نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګلالي شاګردانو څرنګه چې تاسو ته د کیمیا په مورد په نظری ډول تدریس شوی دی، غواړم چې نن د کیمیا په مورد هغه موضوعات چې په نظری ډول تاسو ته تدریس شوي دي په عملي ډول تاسو ته وښیم. نو د دې لپاره چې موږ تاسو هغه موضوعات چې تدریس شوي دي په لابراتوار کې په عملي ډول تر څېړنې لاندې ونیسو، نو لومړی باید موږ تاسو لابراتوار وپېژنو. لکه نن ورځ زموږ تاسو موضوع چې ده لابراتوار ده. موخه یا هدف د موږ چې ده دا د لابراتوار پېژندنه ده. برخه چې ده لومړی یعنې عمومیات د لابراتوار په مورد یو څه اندازه معلومات باید ولرو. نو راځو لومړی موږ تاسو لابراتوار پېژنو چې لابراتوار څه معنی. هر هغه څه یا هر هغه ځای کې چې موږ تاسو یوه موضوع یا یوه عنوان په عملي ډول بل چاته پېژنو یا بل چاته ورښیو او په هغې کې د کیمیا فیزیک، بیولوژي او د ریاضي کیټ او د کیمیا فیزیک بیولوژي سامان او مواد موجود وي، عبارت د لابراتوار څخه. نو د دې لپاره چې موږ تاسو په لابراتوار کې کار کوو، لابراتوار کې مختلف غازات استخراجېږي. ځکه چې کیمیا موږ تاسو مخکې استادانو تشریح کړې ده، نو موږ تاسو باید په لابراتوار کې هر وخت لاندې نکات په نظر کې ونیسو. لومړی د لابراتوار د خونې ځانګړتیاوې یا د لابراتوار د اتاق صفتونه. د لابراتوار د خونې ځانګړتیاوې. باید لابراتوار اتاق کومې ځانګړتیاوې کوم صفتونه ولري. لومړی د لابراتوار اتاق باید آزاده هوا ور داخله شي، یعنی د لابراتوار اتاق باید کړکۍ ولري. دویم د لابراتوار اتاق باید د اوبو جریان پکې وجود ولري. د لابراتوار په اتاق کې چې وي د اوبو جریان باید وجود ولري، یعنی یا دستشویي ولري او که دستشویي نه وه باید افدان په هغې کې وجود ولري. دریم د لابراتوار اتاق باید د برېښنا جریان پکې وجود ولري، یعنی برق پکې موجود وي. برق وجود ولري تر څو وکولی شو په فیزیک، کیمیا او بیولوژي کې هغه تجربې یا هغه عملیې چې برق ته ضرورت لري په اسانۍ سره موږ تاسو اجرا کړو. څلورم د لابراتوار اتاق باید د اور وژنې آله ولري. د اور وژنې آله ولري. پنځم د لابراتوار اتاق باید صحي کیټ ولري. صحي کیټ باید ولري، یعنی د دې لپاره چې موږ تاسو کله په لابراتوار کې یوه تجربه اجرا کوو، خدای مکړه کومه یوه پیښه رامنځته شوه، موږ تاسو اولیا کومک د صحي کیټ څخه واخلو. یعنې د یوه چا څوک زخمی شو یا مسموم شو یا کومه بله پیښه رامنځته شوه، د صحي کیټ څخه موږ تاسو استفاده وکړو چې په دې کې طبي مواد وجود لري.
25 کلمه په اندازه طبي مواد په دې کې وجود لري. د لابراتوار اتاق شپږم، د لابراتوار اتاق باید پردې ولري. چې ولري؟ پردې ولري. د دې لپاره چې د لمر مضرې یا ماوراء بنفش وړانګې د کیمیاوي موادو سره په تماس کې یا په ټکر کې نشي. اووم، که امکان و باید هواکش هم په دې لابراتوار اتاق کې موجود وي. هواکش باید په دې اتاق کې موجود وي. یعنی هغه غازات چې په لابراتوار کې موږ تاسو د تجربې په جریان کې لاسته راوړو یا استخراجیږي، هغه د هواکش له لارې بیرون خارج شي. اوتم، د لابراتوار اتاق باید میز چوکۍ ولري. میز او چوکۍ ولري، خو میز په سر باید تیګه او یا فارمیکا وجود ولري. د دې لپاره چې کله موږ تاسو چې تجربه اجرا کوو، دې کې تیزابونه الکلیګان استخراجیږي یا تیزابونه او الکلیګان لاسته راځي، چې که چېرته په دې میز باندې توی شي، د میز سطحه له منځه لاړه نشي. نو د دې لپاره موږ تاسو باید یا فارمیکا یا تیګه او یا د شیشې څخه کار واخلو. راځو دویم، د لابراتوار د اتاق پاکوالی ده. دویم، د لابراتوار د اتاق پاکوالی. اول، یعنی هر وخت کله چې موږ تاسو لابراتوار ته داخلیږو، لابراتوار باید پاک سوتره وساتو. لومړی باید د لابراتوار اتاق ته چې موږ داخلیږو د تجربې په منظور، نو باید د لابراتوار سامان مخکې د تجربې څخه پاک سوتره ووینځل شي او وچ شي. وروسته د هغې باید تجربه په هغې کې اجرا شي. سامان منځه. دویم، کله چې تجربه اجرا شوه، وروسته د تجربې څخه ذکر شوي مواد دوباره پاک شي، ترڅو راتلونکې تجربه موږ تاسو اجرا کوو، هغه کې کوم جانبي عوارض رامنځته نشي. نو د دې لپاره مخکې د اجرا او وروسته د اجرا څخه باید سامان او مواد پاک شي او په خپلو ځایونو کې کیښودل شي. دریم، د تجربو ترسره کول، یعنی څرنګه موږ تاسو وکولی شو کیمیاوي موادو سره کار وکړو. دریم، څرنګه کولی شو چې کیمیاوي موادو سره کار وکړو. په دې کې ډېرې خبرې دي چې یوه تشریح کوو. اول، هر وخت چې موږ لابراتوار ته داخلیږو، د لابراتوار استاد یعنی هغه څوک چې تجربه اجرا کوي باید ماسک، دستکش، چافانه، لابراتواري عینکې دا باید په خپل ځان ولري. د دې لپاره که چېرته موږ تاسو تیزاب یا الکلیګانو سره کار کوو، بدون د دستکشو نه موږ تاسو کار وکړو، خدای مکړه دغه تیزاب یا الکلی زموږ په لاس ولویږي، هغه وسوځي او د
زخمی کېدو باعث شي. نو که دستکش زموږ په لاس وي انشاءالله چې زموږ تاسو لاس یو څه اندازه ساتل کېږي. دویم اینه چې وي ماسک، دستکش، چاپان، عینک. دا په اوله ماده کې شو. دویم کله چې تجربه اجرا کوو د تجربې مربوط سامان او مواد باید ټول د لابراتوار په میز باندې ایښودل شوي وي. د تجربې مربوط سامان او مواد. دریم کله چې موږ تاسو تجربه اجرا کوو د تجربې سامان او مواد یعنی کوم سامان چې تجربې ته ضرورت دي او هغه مواد چې په تجربې کې په کار وړل کیږي باید دقیق وي. د تجربې مواد دقیق وي. څلورم که چېرته موږ تاسو د تجربې لپاره کوم موادو ته ضرورت لرو هغه مواد راخلو باید په لاس یې وانخلو. که جامد وي باید د پنس په واسطه واخیستل شي. که مایع وي باید د پیپټ یا کترچکان په واسطه واخیستل شي. او که پوډر وي باید د کاچوغې په واسطه واخیستل شي. یعنی د لاس په واسطه باید موږ تاسو مواد روانخلو. پنځم هغه سوځېدونکي مواد چې موږ تجربه ورڅخه اجرا کوو د تودوخې سرچینې څخه باید لرې وساتل شي. لکه الکول، تیزاب، الکلی تیزاب او الدهاید او بنزین. دغه مواد چې د ورلګیدنې حیثیت لري دا باید د تودوخې سرچینې یا د لابراتواري میز چې موږ تجربه کوو هغې نه باید لرې وساتل شي. پنځم شپږم وبخښئ کله چې موږ تاسو د تجربې لپاره د یو کوتي څخه مواد راخلو هغه کوتي سر سمدستي باید بند شي. سر باید سمدستي بند شي. او کله چې موږ تاسو غازات استخراجوو که چېرته موږ تاسو غازات استخراجوو باید په لابراتوار کې د کپاسچې له لارې او یا په بیرون د لابراتوار په آزاده هوا کې ترسره شي. دا و د لابراتوار سره چې په کیمیاوي مواد سره موږ څنګه کار وکړو د هغې په مورد معلومات. بل راځو څلورم د خطرناکو پیښو سره مخنیوی. یعنې د خطرناکو پیښې کومې پیښې چې د لابراتوار په داخل کې د تجربې په جریان کې رامنځته کېږي د هغې نه څنګه مخنیوی وکړو یا د کومې پیښې سره مخامخ شو کوم تدابیر موږ تاسو په نظر کې ولرو. دریم د خطرناکو پیښو مخنیوی.
د دې لپاره چې کله موږ تاسو په لابراتوار کې تجربه اجرا کوو امکان دی ولري د بعضو خطرونو سره مخامخ شو. لکه که چېرته یو داسې شاګرد و چې هغې په لابراتوار کې په ناپوهۍ سره تیزاب وڅښل، نو موږ تاسو سمدستي باید د الکلي یو نری مخلول جوړ کړو او دغه شاګرد ته یې ور وچښو او وروسته د هغې نه موږ یو ګیلاس شیدې ورکړو. که چېرته په دې هم ونه توانېدو موږ تاسو باید راسن ډاکټر ته مراجعه وکړو. او که چېرته یو شاګرد الکلي وچښله نو د دې دپاره موږ تاسو باید د اسیتیک اسید نری مخلول جوړ کړو، هغه شاګرد ته یې ور وچښو، وروسته د هغې نه یو ګیلاس شیدې ورکړو تر څو د هغې پېښې څخه مخنیوی وشي. په دې ځای کې یو خبره پیدا کېږي چې تیزاب وچښي الکلي ورکوو، که الکلي وچښي تیزاب ورکوو. علت یې څه ده؟ ځکه چې که چېرته تیزاب او الکلي سره یوځای شي په نتیجه کې خنثی کېږي، یو بل خنثی کوي، مالګې او اوبه لوس ته ځي. نو په داخل د معده کې کله چې تیزاب او الکلي سره یوځای کېږي یو بل خنثی کوي، په مالګو او اوبو تبدیلیږي، هغه د خطر مخنیوی کېږي. که چېرته یو شاګرد تجربه اجرا کوي د هغې په لوس یا پښه او یا سترګو باندې دغه کیمیاوي مواد توی شي، نو موږ تاسو باید راسن د ده لاس او پښې یا سترګه په سړو اوبو ووینځو، خو سترګه باید په داسې ډول ووینځل شي چې لاندنۍ طبقه باندې پاسنۍ طبقه د سترګې راکش او د پاس خوا څخه ملش شي. او که چېرته یو شاګرد په لابراتوار کې د ګازاتو د استخراجېدو په موجودیت کې مسموم شو، نو د دې لپاره موږ تاسو باید ذکر شوی شاګرد سمدستي د لابراتوار اتاق څخه بیرون او هغې ته د امکان په صورت کې که چېرته ضرورت شو مصنوعي تنفس ورکړو، خو مایعات او اوبه په هیڅ صورت باید ورنه کړل شي. بل راځو څلورم، د تجربې د اجرا طریقه. د تجربې د اجرا طریقه یعنی په کوم ډول موږ تاسو یوه تجربه اجرا کوو. د دې لپاره چې موږ تاسو تجربه اجرا کوو باید لاندې ټکي په نظر کې ولرو. لومړی موږ تاسو باید یوه موضوع ولیکو. موضوع. دویم باید هدف یا موخه، یعنی دغه تجربه موږ د څه هدف د څه په خاطر دا تجربه اجرا کوو. دریم د اړتیا وړ سامان، یعنی کوم سامان ته موږ ضرورت لرو. سامان څه شي ته ویل کېږي؟ هر هغه څه چې د تجربې په جریان کې ورڅخه استفاده کېږي مګر په مصرف نه رسېږي عبارت دی سامان څخه دی، د کیمیاوي سامان څخه دی. څلورم د اړتیا وړ مواد، هر هغه څه چې د تجربې په جریان کې ورڅخه استفاده کېږي او په مصرف رسېږي عبارت د موادو څخه دی. پنځم کړنلاره یا طرز العمل. یا طرز العمل یعنی موږ د ذکر شوي موضوع یا چې د کومه تجربه موږ اجرا کوو د هغې کړنلاره د هغې سټرکچر جوړوو. یعنی کله چېرته موږ تاسو یو اتاق جوړوو د هغې دپاره موږ تاسو اول سټرکچر یا تاداو جوړوو، فلان جوړوو چې موږ په کوم میتود یا په کوم سیستم دا اتاق جوړ کړو. مثلا تیږې ته ضرورت ده، سیمنټو ته ضرورت ده، خاورې ته، اوبو ته، ګاډر او داسې نورو ته ضرورت ده،
او دغه کوټه په کوم رقم ته جوړه کړو. د یعنې د تجربې لپاره موږ تاسو یوه سټرکچر یا چوکاټ جوړول، کړنلاره کې به موږ مکمله تجربه ته اوس تشریح کوو. شپږم، معادله. که چېرته کومې تجربې معادله لرله باید د هغې معادله موږ تاسې ولیکو. اووم، پایله یا نتیجه. یعنې دا تجربه موږ د څه دپاره اجرا کړه، ولې ما اجرا کړه، د دې نه د موږ هدف څه و، د دې آخري پایله. په آخري هغه کې په 8م نمبر کې موږ تاسو باید یو څو پوښتنې وکړو. یعنې د خپل شاګرد نه باید موږ تاسو پوښتنه وکړو چې دغه تجربه د څه هدف لپاره موږ اجرا کړه، ولې ما اجرا کړه، د دغې نه موږ تاسو مقصد څه و. دا و د لابراتوار په اړه لنډ معلومات چې ستاسو په حضور کې مو مخکې کړل. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. راتلونکي کې ستاسو ته کامیابي غواړو.